السلام علیکم. زه نقیب الله حبیبي یم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د قرارداد او د قرارداد د اړوند مسایلو او مادو په هکله خبرې وکړم. دا چې قرارداد زموږ په ژوند کې، زموږ په کاروبار کې او زموږ په پانګونه کې ډېر اهمیت او ضرور دی، نو ضروره ده چې په دې برخه کې خپله پوهه او علم لوړ کړو. اصلا قرارداد د یوې موضوع په هکله د دوه لورو ترمنځ د خبرو اترو او مذاکرو پایله ده. دا موضوع کېدلی شي یوه تولیدي موضوع وي، یوه سوداګریزه موضوع وي، د مشاورې په هکله موضوع وي، د دندې پیدا کولو په هکله موضوع وي، او یا هم د یو څه شي د اخیستلو او خرڅولو په هکله موضوع وي. یعنې کله چې دوه لوري د یوې موضوع په هکله خبرې اترې وکړي، مذاکره وکړي او بالاخره دغه مذاکره او خبرې اترې او پایله یې مکتوب کړي، لاسلیک کړي او تایید کړي، دې ته قرارداد وایي. اوس راځم دې ته چې په قرارداد کې کومې برخې او مادې شاملې دي. د الله جل جلاله له نوم او د قرارداد له عنوان څخه وروسته لومړی باید د قرارداد لوري وپېژندل شي. په لومړي سر کې دا باید ولیکل شي چې دا قرارداد د چا له لوري لاسلیک کیږي. هغه کسان چې د هغوی له لوري قرارداد لاسلیک کیږي، اړینه ده چې د هغوی نوم، د هغوی پته، د هغوی تذکرې شمیره ولیکل شي. همدارنګه که چیرته دغه قرارداد د حقوقي شخصیتونو ترمنځ وي، یعنې د دوو کمپنیو ترمنځ وي، یا د یوه حقوقي شخصیت او یوه حقیقي شخصیت ترمنځ، یعنې د یوې کمپنۍ او یوه شخص له لوري د قرارداد لاسلیک کیږي، نو اړینه ده چې د کمپنۍ د ثبت شمیره او د کمپنۍ پته په دقیق شکل سره ولیکل شي. کله چې د قرارداد لوري وپېژندل شي، نو لومړۍ ماده د قرارداد موضوع ده. یعنې تاسو دغه قرارداد د کومې موضوع په هکله لیکئ. موضوع باید په لومړۍ ماده کې ولیکل شي، له دې امله چې د قرارداد لاندې مادې په موضوع باندې راڅرخي. موضوع تاسې په کلي شکل سره مه لیکئ چې دا قرارداد مثلا د اخیستلو په هکله دی یا د خرڅولو په هکله دی، بلکې په جزئیاتو سره یې ولیکئ. د بېلګې په توګه داسې مه لیکئ د اخیستلو قرارداد، بلکې په ځای داسې ولیکئ چې د کتاب د اخیستلو قرارداد چې په 10 مادو یا 8 مادو او 5 تفسیرو کې لیکل شوی دی. دوهمه ماده د مادي حقوقو یا د قرارداد د قیمت په هکله ده. تاسو باید په دقیق شکل سره او په جزئیاتو باندې د قرارداد قیمت مشخص کړئ. د بېلګې په توګه تاسو یو ځای دنده پیدا کړه او دې پایلې ته ورسېدئ چې تاسو ته په هر ساعت کې 200 افغانۍ درکول کیږي. تاسو باید دا دقیق او مشخص کړئ چې تاسو ته په هر ساعت 200 افغانۍ درکول کیږي، تاسو ته په هر درسي ساعت 200 افغانۍ درکول کیږي. په درېیمه ماده کې تاسو د پیسو ورکړه مشخصوئ چې دغه پیسې او د قرارداد قیمت چې تاسو درکول کیږي، دا تاسو ته مخکې له مخکې درکول کیږي، وروسته د کار د ترسره کولو څخه تاسو درکول کیږي، او یا هم تاسو ته د ضمانت په شکل درکول کیږي. د قرارداد په 4مه ماده کې تاسو د دواړو لورو تعهدات او مسؤلیتونه څرګندوئ. یعنې لومړی لوری باید کوم کارونه او تعهدات ترسره کړي، او دوهم لوری باید کوم کارونه او تعهدات ترسره کړي او کوم مسؤلیتونه لري. د بېلګې په توګه لومړی لوری باید په 5 کاري ورځو کې پیسې ادا کړي، او دوهم لوری باید په 10 کاري ورځو کې مقابل لوري ته جنس واستوي. د قرارداد په 5مه ماده کې تاسو د دواړو لورو ترمنځ د قرارداد د فسخه کولو او له منځه وړلو شرایط بیان کړئ. ممکن د تاسو ترمنځ دغه معامله په دایمي شکل سره په ښه شکل سره مخته لاړه نه شي، ممکن د تاسو ترمنځ یو شمېر ستونزې پیدا شي، نو تاسو په دقیق شکل سره مشخص کړئ چې په کوم وخت کې تاسو کولی شئ دغه قرارداد فسخه کړئ. د بېلګې په توګه بعضې کمپنۍ تاسو ته کله چې نمایندګي درکوي د فرانچایز په شکل سره، نو دوی په قرارداد کې تاسو ته لیکي چې شرکت کولی شي دغه قرارداد هر وخت لغوه کړي. دا ډول قرارداد تاسو هیڅکله مه امضا کوئ، ځکه تاسو ممکن په خپل هیواد کې په خپل ځای کې ډېر مصرف وکړئ، ډېر لګښت وکړئ او بیا هغوی دغه قرارداد لغوه کړي. یا د بېلګې په توګه تاسو یو ځای کې استاد شوي یئ، نو تاسو یو قرارداد لاسلیک کوئ. هلته تاسو داسې قرارداد مه لاسلیک کوئ چې تاسو باید همیشه او د تل لپاره د موږ سره استادي کوئ، بلکې تاسو هلته مشخص کړئ که چېرته زه ناروغ شوم، که چېرته ما سفر وکړلو او یا کومه بله ستونزه پیدا شوه، نو زه دغه قرارداد فسخه کوم. د قرارداد په 4مه ماده کې هغه شرایط څرګند کړئ چې د هغوی وړاندوینه نه کیږي. د بېلګې په توګه زلزله، اورلګېدنه او یا هم جنګي حالات. یعنې که چېرته زموږ په کمپنۍ کې اورلګېدنه رامنځته شوه، یا زموږ په هېواد کې زلزله وشوله، او یا هم کومه بله ستونزه رامنځته شوله، نو په هغه وخت کې موږ نشو کولی چې په خپلو تعهداتو عمل وکړو. د قرارداد په 9مه ماده کې د ستونزو او اختلافاتو حل څرګند کړئ. یعنې که چېرته د تاسو ترمنځ کومه ستونزه را پیدا شي، کوم اختلاف را پیدا شي، هغه باید چېرته حل شي.
عموما تاسو کولی شئ د ستونزو د حل ځایونه مشخص کړئ لکه محکمه، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، یا هم د سوداګرۍ او پانګونې خونه، او یا هم کومه بله معتبره مرجع. د قرارداد په 8مه ماده کې د قرارداد شاهدین ولیکئ چې دغه قرارداد چې کله لاسلیک کېدلو په دې وخت کې څوک موجود وو، ځکه که چیرته د تاسو ترمنځ اختلاف رامنځته شي او محکمې ته لاړ شئ بیا دغه شاهدین ډېر اړین دي. د شاهدینو نوم، د شاهدینو د تذکرې شمېره او د شاهدینو د ځای پته اړینه ده. او که چیرته ستاسو قرارداد ډېر خاص وي او ډېر مهم وي نو تاسو کولی شئ دا قرارداد په یو معتبر ځای کې لکه محکمه، لکه سفارت او یا هم د سوداګرۍ خونه هلته امضا کړئ او همدارنګه له یوه حقوقي مشاور سره هم مشوره وکړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.